تاسو به دا فکر چې هر حاکم د وخت راغلی دی یا مخکنی څوک یې تخریب کړی دی یا هغه شی نشته پکې کې دا یو شی تاسو زموږ سره په باور سره ومنئ په ایمانداري درته وایو چې د دغه نظام چې کوم چلوونکي دي یا د دغه نظام چې کوم ساتونکي دي یا د دې نظام چې څوک رهبران او مشران دي دا دلته په داسې یو سترګه مه ګورئ چې دا یو تنظیم دی دا تنظیم د دې لپاره راپورته شوی دی چې بس د خپل تګلاره مخته وړي او غواړي چې افغانستان باندې حکومت وکړي دغه اوسنی نظام د افغانستان دا ستاسې سره دا پر تاسې چې حکومت کوي یا امارت لري دا امارت یې په دې وجه نه دی چې دوی غواړي چې دلته ریاسان سي وزیران سي مشران سي والیان سي په دغه وجه نه دی باور وکړئ په دې وجه په دې وجه وایي تاسې به په دغه 20 کاله جریان کې یو ورځ اورېدلي وایي چې د اسلامي امارت یو والي جنجال وکړي چې یا زه د ولایت نه لرې کېږم یا وزیر جنجال وکړي چې یا د وزارت نه لرې کېږم یا وزیر جنجال وکړي چې زه دې ولې د وزارت څه ولسوالۍ ته راوستم یا والي جنجال وکړي چې زه دې ولې د ولایت څه ریاست ته راوستم دغه اوسني نظام ساتونکي او چلوونکي دا هغه خلک دي چې دا په دې نیت باندې دا نظام چلی چې دا یو اسلامي فریضه بولي د مسلمانانو د اسلام دفاع د مسلمانانو د عزت دفاع د مسلمانانو امن دا خپل مسؤلیت بولي د یو مسلمان په حیث باندې دا فکر نه دی ورسره چې زه وزیر یم زه والي یم زه رئیس یم که په دغه افکارو باندې وایي نو بیا به دلته داسې جنجالونه لیدلي وایي چې د وزارت یې لرې کویم بیا خوا به ده وایي که د ولایت یې لرې کویم بیا خوا به ده وایي داسې ملګري موږ لرو ما ته ملګري کیسه وکړه صدر صاحب الله پاک دې ژوندی لري مولوي ابراهیم صدر چې اوس د خلیفه صاحب محترم معین دی معین ارشد ورسره دی وایي په تېر امارت کې زه د پکتیا والي وم په ولایت کې مې نفس تنګ شو بیا ولېږلم د روزګان والي شوم د روزګان څخه مې غوټه راواخیسته راغلم شکندار ته ملا صاحب ته مې وویل مشر ملا صاحب ته چې داسې ولایت کې مې نفس تنګ دی زه کمربند ته ځم جنګ ته ځم اجازه یې راکړه جنګ ته ولاړم ولایت داسې پاتې شو بیا بل څوک وټاکلم نو دغسې فکر داسې سوچ ونه کوي چې دا اوسنی نظام دا هم داسې نظام دی چې مازې خپل قومنداني و مشري و او پاچاهي غواړي چې ټینګه یې کړي نه دا داسې نظام دی چې دا هغه ستاسې چې کومه عقیده ده کوم چې مو فکر دی کوم چې مو ایمان دی کوم مو غیرت دی ستاسې د عقیدې و د فکر و د ایمان و د غیرت ساتونکي خلک دي